دا یو ورور سوال کړی دی، دا هم د قرضو سره تعلق ساتي. وایي ما د یو کس نه 100 لکه روپۍ قرض کړی او په هغې کې مو سره ځمکه ګاڼه کړه، زما ځمکه ده هغه مې سره ګاڼه کړه چې دا یو قسمه ضمانت دي د قرضې. نو وایي ما ورته وایي چې د دې نه فایده اله او د دې چې کومه غله ده هغه مه خوره تر هغه وخته پورې چې زه تا ته ستا دا قرضه راواپس کړم او بیا چې قرضه زه واپس کړم هغه به زما ځمکه ماله راکړي. د رهن دا صورت دې ته په عربۍ کې رهن ویلی کېږي، چې ته یو شی ګاڼه کړي. دا صورت جایز دی وایي په شریعت کې. الجواب، اول خو دا خبره یاده کړي چې په شریعت کې رهن یو شی ګاڼه کول دا جایز دي. الله وایي فریحان مقبوضه، سورة بقره کې دا خبره شته، دا خو جایز دي. لکه ته راولګېدې یو کس دی د هغه نوم دی زید، د زید نه تا واغستې 1 لک روپۍ، تا ترې واغستې او تا هغه له په بدل کې څه ورکړو؟ ځمکه. که دا قرضه واپس نه شي ولا ځمکه تا سره ده. دې ورور هم دا چل کړی 100 لک روپۍ دې اخېستې او دې کس له ځمکه ورکړې ده، په ګاڼه کې ګاڼه کړې ده ورسره. نو دا صحیح دي. که ته وله ګاډی ورکړې، ته وله اسلحه ورکړې، بل څه شی وله ورکړې، دا جایز دي. خو یاده کړه دې د هغې نه بله فایده نه شي اخیستی. څنګه؟ دې ورور ځمکه ورکړه، قرض یې ترې اخیستی دی، 2 لک روپۍ به موږ ووایو، 15 لکه به ووایو زه، او ځمکه یې ورکړه. د دې ځمکې دا غلا او دا فصل د دې هر څه نه پیدم اغالي، بیا به دې دا قرض واپس ورکړي، هغه به ځمکه دله ورکړي واپس. نو ګوره د قرض په بدل کې هغه ته خو هغه روپۍ میلاو شو 15 لکه، زیاتي پیسې میلاو شو، غلا او فصل میلاو شو، دا سود نه شو؟ سود شو که نه؟ یو بله طریقه دې کې کېږي چې دی وله دا ځمکه ورکړي، نو ځمکه خو داسې نه شي پرېښودی او دی وایي چې یاره زه به ځان له فصل او میوې او څه چې دي هغه به کرلی بله به کومه. نو بیا صحیح ده، د میاشتې چې څه کېږي د دې څه ایجار دی، څه اجره ده، هغه به زه تاله در کوم. بیا صحیح شو. ځمکه د هغه سره ګاڼه ده، کومه فایده چې اخیستی کېږي هغه ته الي ځان له د هغې په بدل کې به څه ورکوي دله؟ ایجار به ورکوي. اوس د ایجار په 2 صورتونو کې ورکولی شي، یا دې د قرضو نه کټ کوي او یا دې هغه له جدا نغدي ورکوي. پوه شوې که نه؟ چې کله وخت پوره شو د قرضه واپس ورکړه، ځمکه دې واپس ورکړي، نو هغه د دې ځمکې نه څه فایده واخیسته زیاتي؟ نه یې ده اخیستې. که یو سړی وایي چې هغه چې دا اجاره پرې کړې ده یا ځان له فصل کړی، نو خو هغې پیسې ورکړي، دا خو د په پردۍ ځمکه باندې هم کولی شو بله باندې. پوه شوې پکې؟ او که بغیر د پیسو نه یو بغیر د اجرت نه وي، نو بیا دا کار څه دی؟ دا بیا سود دی. والله اعلم.